د هر مقصد او حاجت دپاره د یا مجیب وظیفه یو ډیره پرتاثیر او زبردست وظیفه ده. ستاسو زرګونه حاجتونه وي لیکن رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره سرته ورسوي. تمام حاجتونه به دی الله جل جلاله پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو خویندو، نن د الله جل جلاله د یو مبارک نوم د یا مجیبو یو داسې عجیبه تاثیر درته ښیمه. کلم چې تاسو د دې وظیفه شروع وکړئ د دنیا آخرت کمې کامیابۍ دي نو هغه به تاسو ته په نصیب شي. د یا مجیبو وظیفې کې ډېر لوی تاثرات، ډېر لوی اثر پروت دی. خصوصا د ذی حاجت خلکو دپاره په دې کې یو ډېر لوی رموز او اسرار پراته دي. هغه کسان چې د هغوی حاجتونه دي او د هغوی حاجتونه لا تر اوسه پورې پوره شوي نه دي. ډېر زیات وظایف یې وکړل، دعاګانې وکړې، لیکن د هغوی حاجتونه لا نه دي پوره شوي. نو که هغه رونه هم د اوس نه د یا مجیبو وظیفه شروع وکړي نو رب العالمین به د هغوی تمام حاجتونه د غیبونه پوره کړي. یا مجیب یو داسې زبردست وظیفه ده چې د ستا د زړه هر قسم ارمان ولې نه نو رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. راځي اضافي وخت ناخلو او د دې وظیفې د کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه موږ څنګه کوو. دې دپاره تاسو 5 واړه وخته لمونځ به پابندۍ سره کوئ او د 5 واړه وخته لمونځ نه پس به 3 کرته درود شریف وی، 3 کرته به داسې وی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او د هغې نه پس به یا مجیبو وظیفه کم از کم 15 پیرې ووی. یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب د هر مونځ نه پس به دغسې کې او بیا په آخر کې به 3 کرته درود شریف ووی او د هغې نه پس به د خپل حاجت دپاره لاس پورته کړي یا الله زما د پلانکې حاجت دی او د حاجت زما پوره کړي. انشاءالله چې په لږ ورځو کې دننه به د ستا تمام حاجتونه پوره شي. د غیبه نه ورته رب العالمین اسباب برابر کړي او د ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي چې تمام حاجتونه به الله جل جلاله د ستا پوره کړي. دې سرې که یو بل کار تاسو کولو نو دا خو نور علی نور شو، یعنې بیا هم ډېره زیاته بهتره شوله. هغه کار دا دی چې تاسو به ستاسو خولې باندې هر وخت دا ذکر شروع وي یا مجیبو یا مبینو، یا مجیبو یا مبینو. نو چې دا ذکر د ستاسو په خولې باندې هر وخت شروع وي، شپه ورځ شروع وي، چې کله هم درته وخت میلاویږي او دا ذکر کوي نو انشاءالله چې د زړه هر قسم خواهش، هر قسم ارمان وي نو رب العالمین به دله پوره کړي. یو ډېر زبردست وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.